أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعشر معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بل بحث دیتا مونگا بحث دو سلسلو وایو. لنبنای سلسلہ د دعواگانو سلسلہ دا. قرآن کریم بنیادی طور درې مباحث لري یا درې موضوعات لري. دغه درې واړه موضوعات دعوی دي، یعنی درې دعوی لري. نمبر اول دعوت توحید، نمبر دویم دعوت رسالت. توحید مانا چې الله یو دی، دا قرآن دعوت. دعوت رسالت چې الله تعالی پیغمبران لېږلي دي او من جمله دغه پیغمبران سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او درېمه دعوا د بعث بعد الموت، چې د مرګ نه بعد به انسانان ژوند کیږي د محاسبې لپاره. دویمه سلسله دیتا مونږ وایو سلسله دلایلو. چې قرآن دغه دعواګانې په دلایلو ثابتوي، اصل دعوا نه لري بلکې د دعوې د اثبات لپاره دلیل وایي. دا دلایل بنیادی طور څلور قسم دي. یو عقلی، بل نقلی، دریم وحیی، او څلورم استقراری. بیا عقلی دلائل دا په دو قسم دي. یو انفسی، انسانی بدن سره تعلق وي. دویم آفاقی، نور دنیا سره تعلق وي. بیا دا آفاقی په درې قسم دي. یو علوی، د بره دنیا خبره کوي الله تعالی، علوی. دویم سفلی، د لاندې دنیا خبره کوي، د ځمکې او څه چې د ځمکې کیږي. او دریم جوی، ان بٹوین ہیون اینڈ ارتھ، فضا کے. اور بہترین مثال دے سورہ بقرہ. آیت نمبر 21 او 22. یا ایها الناس او خلقو اعبدوا ربکم. د اعبدو لفظی معنی خدا عبادتو کوي د پروردگار، خو چونکه دا خطاب انسانانو سره دی، انسانان اولا په عقیده مکلف دي، نو د دې وجه د اعبدو معنی دا یو امن خپل پروردگار. ځکه اعلی درجه د عبادت عقیده د توحید ده. ټول نه اعلی عبادت سره عقیده، ځکه بنیاد ده. نو د اعبدو معنی دا چې ایک یو من خپل پروردگار، ستاسو پروردگار ایک یو دی، شریک نه لري. او حدیث کې مرادی پیغمبر علیہ السلام فرمایي فإن التوحید رأس الطاعات. د ټولو طاعتونو سرخط او سرچشمه توحید دی. د ټولو طاعتونو سرچشمه توحید دی.
لا اله الا انت سبحانك لا څه ها د ټول نه بهترین ذکر غو سار مانزه سنت او فرض میس کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دې سره دوه فائدې کی ګناونه معاف کیږي د مالی مشکلاتونو الله تعالی سره بچ کی دا یو څل یو کرته د سنت او د فرض میس کړي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم بندگیو کئی د خپل پروردگار الذی خلقکم آغا اللہ تعالی چی پیدا کری تاسو نو ګور د انسان د نفس خبره کیږي چې تاسو انسانانه پیدا دي ته وایي دلیل انفسی یعنی تاسو یو الله تعالی اولو منی یا الله یو ولید ځکه چې تاسو پیدا کړی په دې پیدا کولو کې د بل چا شراکت نشته الذی خلقکم چې پیدا کړی تاسو والذین من قبلکم پیدا کړی کسان چې مخکې تاسو نو ان تاسو پلاران او نیکان یو معنا خو دا ده په دوی معنا چې الذی خلقکم آغا الله تعالی چې پیدا کړی تاسو یعنی امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والذین من قبلکم پیدا کړیو آغا امتنا چې مخکې تاسو نو صلی الله تعالی ذکر وکړي چې دا امت پیدا کړی دی د دین وړاندې امتونو ټول الله تعالی پیدا کړیو خدا نو چې رستو امت بم خدای پیدا کړی حالانکه خلکو پیدا کړی څوک الله تعالی خود امت په حیث باندې د محمد رسول الله امت اخری دی د دې وجه بل امت ذکر نو دا ټول کې دا مسله د ختم نبوت چې دا وی چې دا امت پیدا کړي ار دین مخکې امتونه پیدا کړي دي چونکه رستو بل امت نشته لہذا دا غي ذکر ونه ځکه د پیغمبر اسلام امت روان دي تر قیامت راته پورې نو دې ته وی دلیل انفسی تاسو پیدا کړی تاسو نړوان انسانانه پیدا کړی دې څه وی دلیل انفسی اس ورپسې دلیل آفاقی دے الذی آغا اللہ تعالی جعل لکم الارض فراشا چی جوڑا کلی دتا د پارزمکا فراشن خورش دی فراشن مانا خورا کلی دزمکا کدا فولڈ وا نو بیا موږ څه کو بیا کار نه کیږي صحیح جعل لکم الارض فراشا چی پیدا کرے تاسو لزمکا فراشن مفروشا خورشوی والسماء پیدا کرے دے اسمان بناءن چت نجعل لکم الارض فراشن زمکے خورا پیدا کرے دا دیتا وی دلیل سفلی سوئی ورکا دلان دی دنیا دلیل والسماء بناءن پیدا کرے دے اسمان چت نو دا بر دنیا خبر دیتا وی دلیل علوی سوئی ورد دلیل علوی دا بر عالم وانزل من السماء ماء انازل کرے دے من السماء دا وریزنا ماء ابو نو وریز کم زائدی in between the heaven and earth دزمکی و دا اسمان امینس کی بھی نو دیتا وی دلیل جووی دیتا سوئی دلیل جووی دا فضا دلیل چې په دې ټولو کارونو کې خدای سره سو شریک نشته زمکه خورا کړی دا چا خورا کړی دا الله چا وسره نیولې خو نو چې دا پر پراخ کا صحیح دا اسمان الله چې جوړ کړی دی چاته دام لري ویلي چې دې پلر تو دیګا صحیح اډا بولا ورکا نو بس یې کې واځي پیدا کړی الله تعالی باران نازلې چاته دا خو نو وي چې له په تیارو سره مدد وکړي لکه چې باران ورم په فلانه فلانه علاقه باندې نو دا دې دلایل دي چې دا الله تعالی تکیو دی وانزل من السماء ماء انازل کړي دا د وریتنا ماء ابو فاحیا به فاخرج به من الثمرات راستلی د شوبو کو د میونا رزق لكم رزق اصل هغه الله چې تاسو پیدا کړی
تاسو نړوان د امتونه پیدا کړی دي ځمکې وریځ توبنه دل کړی دي میوه تیرای نو نتیجه مرتب شو چې فلا تجعلوا لله اندادا پس مجوړوي الله تعالی سره شریکان ایکو انداز معنا دي ایکو یعنی د خدای په صفت بل څوک نه پیژني د معبود په صفت بل څوک نه پیژني د مشکل کشا او د حاجت روا په صفت بل څوک نه پیژني اور پسې الله او انتم تعلمون حالانکه تاسو په دې پوهیږئ چې په دې تخلیق کې ډېر چا نشته په دې کریشن کې ډېر چا شراکت نشته نو چې په کریشن کې چا شراکت نشته نو عبادت کې څه شراکت ده چې په کریشن کې شراکت نشته نو مشکل کشای کې څه شراکت ده چې په کریشن کې شراکت نشته نو حاجت روای کې څه شراکت ده ټول کارونه بیا رچا دي الله او دا خبره مختصرا الله تعالی یو بل ځای ذکر کړل سورہ حامیم السجدہ حامیم السجدہ دو پنځوستمه میں پارے ابتدا دراسه دو پنځوستمه میں پارے ہاں شروع کی خدا صورت په څلوېښتمه کې ختمي کې د پنځوستمه ابتدا کې پیدا کو آیت نمبر وګوره 350 تو صورت د ختمېدو نه یو آیت وړاندې سنريهم آیاتنا فی الآفاق ودرید خوب دے خلق تا آیاتنا نشانہ اقبلے فی الآفاق آفاق مانا پا کائناتو کی آفاق مانا کائنات کی سورج اللہ تعالیٰ پیدا کری نو دیتا ہوئی دلائل آفاقی خیم بدئی تا نشانے پا کائناتو کی چیغی سر بدئی ما پی جنی وفی انفسهم اخهم بدویتا نشانے و غلامات و بدنون دوی کی نو دیتا ہوئی دلائل انفسی دیتا ہوئی دلائل انفسی اللہ تعالیٰ فرمائی دمر ویزیبل بورترا شوین اختارکم حتی یتبین لهم تر دے پور چی دوی تبدا خبر واضح شی انه الحق چی دا قرآن رشتیا رد اللہ جانبنا چی دے قرآن دا خبر دیر مدہ پا خواہ کرے وا مونگا ریسرچ بانے نن ورطا ورسیدو دے قرآن دا خبر 1500 کال وړاندې کړي وا ریسرچ باندې موږ ورته نن رسیدو نو دا به دوی ته واضح شي په ریسرچ سره چې دا قرآن واقعي د خالق کلام دی ځکه هغه زمانه کې ټیکنالوژي دور وړاندې خو نو د نن ریسرچ پښه نو نن ته په ریسرچ باندې یو شی ته ورسېدي او هغه ریسرچ موافق راغی د قرآن د بیان سره ریسرچ موافق راغی د قرآن د بیان سره نو الله تعالی فرمایي چې يتبين لهم انه الحق دیتا بدا واضح شي چې دا قرآن رشتیا د خدای طرف نه دی خو الله تعالی وایي هغه وخت ته منې نو علم به منې ایمان نه دی هغه سره هغه ریسرچ هغه علم دی هغه وخت علم منې هغه ایمان نه دی ایمان دار چې خدای خبر او کړه او تا ومنله پوهېږي په کنه پوهېږي پیغمبر خبر او کړه او تا ومنله پوهېږي په کنه پوهېږي الله تعالی وایي او لم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید دې د پاره دا کافی نه و چې الله تعالی هر چیز عالم دی او پارسی باندې پوهه چې منلې و په خواله خبره نو څه واپس تاسو چې اوس داود دلایل آفاقی دویم قسم دي دلایل نقلی دلایل نقلی دا قرآن کې په درې طریقې راځي یو اللہ تعالی یو دعوی اولری ناغی دعوی د اثبات د پارا دلائل پیش کئی په ضمن د تبلیغ د پیغمبرانو کې د پیغمبرانو کسی بیان کی په ضمن د قصو د پیغمبرانو کې چې ګوره دا خبره دغه پیغمبر بیان کوم ثابته ده بل چې نن دا کوم خبره کو دا خبره د دغه پیغمبر بیان کوم ثابته ده وین په ضمن د قصې د ملائکو کې چې ګوره دا کوم خبره چې ما تا ته نه نوکړه دا د فرشتو په قصه کې هم ثابته ده او په ضمن د قصو د جناتو کې
چې ګوره دا کومه خبره ته کوم د توحید یا د رسالت د پیریانو بیان کې مشته. اوس لومبنی قسم په ضمن د قصو د انبیاو کې سورہ اعراف آیت نمبر 55 وګورئ. ان ربکم اللہ الذی تاکہ سر رب ستاسو اللہ تعالی غدے خلق السماوات. اس ان ربکم اللہ دا یو دعوت چې الله تعالی او ستاسو رب څوک دی؟ الله تعالی. الله نه علاوه بل څوک لارډ نه. جیسس لارډ غلطه خبره ده. جبريل لارډ غلطه خبره ده. سینٹ میری لارډ غلطه خبره ده. ستاسو لارډ یوازې څوک دی؟ الله تعالی. دا یو دعوت چې الله تعالی وکړه چې ان ربکم الله تاکي سرستاسو رب الله تعالی دے. اوس ورپسې دلایل عقلی وای. اولا پس کوم دلایل وای؟ عقلی. ځکه وای ستاسو رب الله دے چې رب هغه چې اسمانونو ازمکه پیدا کړی. نو دا چا پیدا کړی؟ د جیسس پکې شراکت شته، د هندوانو د بوتانو پکې شراکت شته. الذي الله تعالی خلق السماوات چې پیدا کړی اسمانونو ازمکا فی ستة ایام پشپګ ورځې کې ثم استوى على العرش ابیا الله تعالی برابر شغرش باندې یغشی الليل النهار پټي دا الله تعالی د شپې تیرې باندې رڼا دروازه رڼا کور شي سره د شپې تیرې سره یطلبو حسیسا لټای دا دواړه یو بل لاټي سرعت سره. نو دای میاس کې څه دریم شی نه خو بس پتی دیږي رز راځي او رز تیریږي شپه راځي که ان بټوین څه بل شی شته. والشمس الله تعالی چې پیدا کړي نور والقمر سپوږمۍ والنجوم استوره مسخرات چې دا مذلل دي یعنی فنکشنل دي. مذلل دي معنی فنکشنل دي. به امره په امر د الله الا له الخلق والامر. اس اللہ تعالیٰ ڈم بنائے دعوی کر ربکم اللہ استاس اللہ سوکتے اللہ تعالیٰ دیس آیت کے سلور دعوی دی. سو دعوی دی سلو یو در ربوبیت کہ ربکم اللہ استاس رب سوکتے اللہ تعالیٰ. اور دویم دعوی الا لہ الخلق خبردار دے اللہ دے پار دے صفت دا خلق چی پیدا کولی آواز سوکتے اللہ تعالیٰ نے دیتا وہی دعوی دا خالقیت. لنبنای دعوت د ربوبیت دا دعوت د خالقیت. او دریم والامر ار دغه الله اختیار کې دے تدبیر د ټولو کارونو. نو دې ته وایي تدبیر. الامر معنا تدبیر چې مدبر د ټولو کارونو څوک دی؟ الله تعالی. لکه زموږ جماعت والا چې بیان کوي نو هغه وایي د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین. دا درې دعوې شو. او څلورمه دعوه چې تبارک الله برکت ورکون کې دی الله تعالی. تبارک الله معنا برکت ورکون کې دی الله تعالی. او برکت په دریو سيزونو کې مطلوب وي. انسان ته برکت په سيزونو کې مطلوب وي په دریو کې. د برکت غواړي په حال خپل کې. د برکت غواړي چې زما حال د برکت شي. حال مې د برکت شي چې د ذلیل نه يم رسوا دي نه عزت لرم. صحیح شو. دې ته وایي برکت په حال کې. دویم برکت په مال کې. نو برکت په مال کې دا نه چې ډیر شی د خطبه کې مطمئن نه ده خو به برکت مال له نه ارزه چې ډیر سره خو چې پاغه مطمئن نه. نو برکت په مال کې. او دریم برکت په عیال کې په اهل او عیال. نو دا درې وړه برکتونه څوک ورکړي؟ الله تعالی. تبارک الله رب العالمین برکت ورکون کې الله تعالی چې رب د ټول مخلوقات دی. صحیح. نو اللہ تعالی دلائل موی او دعوی ام سلور اکڑی. دلائل موی او دعوی ام سلور اکڑی. یو چی رب اللہ، دویم چی خالق اللہ، دریم چی مدبر اللہ، سلورم برکت ورکون کی اللہ. صحیح شو. اور ددی دعواگانو دا پارا مخ کی اللہ تعالی قصے ذکر کئی دے پیغمبرانو. تو گورا آیت نمبر یو کم شپیتر لقد ارسلنا نوحا الى قومه
تاکید سره مونږ لګلو نو علیہ السلام قوم پلتا فقال دوی او قوم زما اعبد الله بندگی کوي دا الله تعالی مالکم من اله غیر نشتر تاسو د پاره معبود سوای د الله نه. نوح علیہ الصلوۃ والسلام د الہ تصور سره نو د الہ په تصور کې لفظ الہ د دې په تصور کې د الله تعالی ټول کوالټی نیمز پراته دي. د خدای څومره کوالټي او اټریبیوټس دي دا په لفظ الہ کې پراته دي او هغه کې اساسي دغه څلور شیونه چې وړاندې سو آیات کې تیر شو. یو چې رب الله دی، دویم چې خالق الله دی، دریم چې تدبیر کوونکی الله دی، څلورم برکت ورکوونکی الله دی. نو دا څلور صفات کوم ذات کې موجود دي هغه ته الہ وایي چې عبادت پر چا کې دغه الله چې دا څلور کوالټیز کوي. دا یو کیسه لرسه آیت نمبر 55 ده وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا عادیانو تمون لے گلے اور اردو دوی ہود علیہ السلام قال یا قوم دوی قوم زما اعبدوا اللہ بندگیو کئی دا اللہ مالکم من الہ غیرو. بالکل خبر کئی چکم نوح علیہ السلام کوئی دا چیر دی اللہ نا علاوہ بل سلطان زپارا الہ نشتا نو چی الہ نشتا نو رب بل سوک نہ دے، خالق بل سوک نہ دے، مدبر بل سوک نہ دے، برکت ورکون کے بل سوک نہ دے. صحیح نو بیا بندگی به واده چا کوي چې دا کوالټیز پکې دي. بندگی به واده چا کوي چې دا کوالټیز پکې دي. آیت نمبر 3 او آیت نمبر وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا سمودیانو تلیگل مورور دوی صالح علیہ السلام قال دوی یا قوم او قوم زما اعبدوا اللہ بندگیو کئی دا اللہ مالکم من الہ غیرو تاز دا پارا سوائے دا دغی اللہ نا بل الہ نشتا. نو بل الہ نشتا بیا غسلور خبر چی آیت کی ذکر شو سو چی رب بل نشتا، خالق بل نشتا، مدبر بل نشتا، برکت ورکون کے بل سوک نشتا. نو بندگی با عبادت دے اللہ کوئی. لاسٹ آیت نمبر 15 تے آتا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا علیہ گلے مونگ مدین ترور دو شعیب علیہ السلام اویدو قوم زما اعبدوا اللہ بندگیو کئی دا اللہ تعالی مالکم من الہ غیرو تاس دا پارا سوائے دا اللہ نا بل سوک الہ نشتا. نو بیا غسلور خبر آیت والا چی رب بل سوک نشتا، خالق بل سوک نہ دے، مدبر بل سوک نہ دے، برکت ورکون کے بل سوک نہ دے. نو بندگی بے عبادت دا ذات کوئی. بندگی بے عبادت دا ذات کوئی. نو دیتا وئی اثبات دا دعوی پا دلیل نقلی پا ضمن دا قصے دا انبیاء کے اس دعوی دارا چھ اللہ تعالی رب دے، خالق دے، مدبر دے، برکت ورکون کرے. دا دعوی چھ آیت کے ذکر شو. نو دعوی پسید پیغمبرانو قصے بیان کرے گورا غیم دا خبر کولا دا پیغمبرانو دا خبر کولا. دویم دلیل نقلی پا ضمن دا قصے دا فرشتوں کے سورہ بقرہ آیت نمبر 9 شگورا 29 هو الذی اللہ تعالی غزاد دے خلق لکم امو کہتا چی پیدا کری تاز دا پارا ما فی الارض جمیعنا شین چزما کری ٹول ثم استوى الى السماء بیا اللہ تعالی قصد کا اسمان تا فسواہن برابر کل دا اسماننا سبغ سماوات وہ اسماننا وهو بكل شيء عليم ادا اللہ تعالی پار شے بانے عالم دے. اللہ تعالی پار شے بانے عالم دے. نو اس دلتا دعویٰ دا چی اللہ تعالی دا ہر چیز علم دری دولی کا دعویٰ سر
یو دعوا پکې دادا چې الله تعالی خالق دی، دویمه دعوا دا چې الله تعالی پار شي علم لري. دې آیت کې دوه دعوی وشو، هو الذی خلق لكم، دغه الله تعالی خالق دی. په اخر د آیت کې هو بكل شیء علیم، دغه الله تعالی پار شي باندې عالم دی. دوه دعوی ولرلې. اوس دا دعوه ثابتې په دلیل نقلی، او دلیل نقلی هغه کیسه د فرشتو ده. دلیل نقلی کیسه د فرشتو ده. نو فرشتو کیسه بیانې چې وایس قال ربک للملائکه، یا که هغه چې وی رب ستا فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ، چې زه پیدا کوونکی ما اپوائنٹمنٹ کوونکی پزما کې خلیفتن، د خلیفتن معنا د ایجنٹ، خلیفہ معنا ایجنٹ. نو ایجنٹ ته کپڑای هغه معزز دی کمپنی نظر کی، موږ د الله تعالی ایجنټان یو. انسان خلیفہ معنا ایجنٹ دی. قالو فرشتو تجعل فیها، آیات پیدا کے دیزما کے من یفسد فیہا، سوچ فساد بکے دیزما کے ویسفک الدماء، اتو یہی بوینا ونحن نسبح بحمدک، امونگا تسبیح وایو سرد حمدستا ونقدس لک، اپاکی بیان استا. قال اللہ تعالیٰ وی انی عالم ما لا تعلمون، زپوئے گا ما شیبانے چتا سو پن پوئے گئی. وعلم آدم الاسماء، تعلیم ورکا اللہ آدم علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ الاسماء کلہا، دا ٹولو ضرورو سیزونو دا نمونو، کم سیزونو تا چاگا ضرورتا پجوان کی داغی نمونے ورتا او خول. یعنی مثلا ورتے او خول چی دا ٹوپای دا استعمال سر اخوتا فقبلا پیدا کرے. صحیح شو؟ ځکه چې کوم شی تر سړي ضرورتي استعمال هغه په خپل پیدا کی. صحیح. انسان د آلات ټول څنګه جوړ کړ؟ د ضرورت په بنیاد جوړ کړ. چې ضرورت هغه په خېدا بس لګیاو، خپل مایند استعمالو هغه د بجلی جوړ کړه، پکې جوړ کړه، تیارې جوړ کړه، موټرې جوړ کړه، نر سره وجه جوړ شي چې ضرورت ورته. ثم عرضهم على الملائکه، بیا الله تعالی دغه نمونه روانه کړ فرشتو ته، یعنی وروي خودل ورته، ورلانه کړ ورته معنا وروي خودل ورته. فقال الله تعالی فرشتو ته انبئونی، چې خبر را کوي ماته باسماء هؤلاء، د دې شینو د نمونو ال استعمال. نمونو خو دوړ ته برابر خو آدم علیہ السلام ته مخ فرشتو ته مخ دې ته فلانه وای، دې ته فلانه وای، دې ته فلانه وای. خو د فرشتو خو دې استعمال ته ضرورت نشته. ها د فرشتي د چیز استعمال ته ضرورت شته، ها د سنسر د سپون استعمال ته ضرورت شته، د کپڑے استعمال ضرورت شته، د مکان استعمال ته پاکی ته ضرورت شته. صحیح. فریج او فریزر ته ضرورت شته. اسی یو کې خنوسی چې ګرمي را نه صفای کړو د شي نه. ایتر هیڅ ټول مړ شو. نو درېڅو فرانس ریډیو فرانس درېڅو کسان مړ شو. ها کله دی البته ډېر ګرمي، ځکه چې نه موټر کې ایر کنډیشن نه پکور کې نو واو راشتا الفو چیرې ضرورت دې پېښه. فقال انبئوني باسماء هؤلاء، نو وی خبر را کوي مونږ ته په نومونو دې شی کنتم صادقین، کتا سرشتونی. قالوا ندوی سبحانك، پاکی د تعالی، لا علم لنا، زمون خو اس علم نشته پدې چې دې شی استعمال سره، الا ما علمتنا، مون خو صرف هغه عمر علم لري چې سور راته خولې، نو میرا ته خولې دې خو ګور، نو میرا ته خولې تسبیح وي، خو زمون نیچر کې نه دی. فار ایگزامپل نو مونږ ته پته نشته استعمال سره. انك انت الغلیم الحکیم، تاکي سرت علم والا حکمت والا. نو هغه داوا چې وړاندې سور آیت کې ذکر شو بكل شیء علیم، چې دغه الله تعالی په هر شی باندې عالم دی. الله تعالی وایي ګوره فرشتوم دغه اعتراف وکړه، دغه داوی اعتراف فرشتو مکو. قال یا آدم، اللہ تعالی وی او آدم، انبئهم باسمائهم، خبر ورکدوی ته پنمونو دې شیونو حکمتونو ورته خانه. آدم علیہ السلام وی دا فلانه شی استعمال دا، دا فلانه شی استعمال دا، دا فلانه شی استعمال دا.
فلما انباهم باسمائهم شکل خبر ورکدویتا پنمونو دیشیونو سرد حکمتونو قال اللہ تعالی علم اقل لکم ایمانوی تاستینی عالم غیب السماوات چیز پوئیگم پا غیب داسمانو دزمکی و عالم ما تبدونا اپوئیگم پا سیبا چکم تاسو ظاہر کوئی وما کنتم تکتمون چکم پٹ کوئی یعنی اللہ تعالی علم پا پٹ او پخکار دوارو بانے علی السویہ برابر دے نو دعوی پا زمن دا فرشتو دا بیان کی اغا ثابت اکڑا چو بکل شیئن علیم دغا اللہ تعالی پارسیز بانے عالم دے اللہ ربنا رحمنا بالقرآن زمین اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من واجعلنا وسکنت وعدوانا لیوانا نغار فاللہ خیر حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر